تقریبا اوس یو کال کېږي چې دا نومان یې لیکلي دي او تر اوسه خو هېڅ معلومات یې موږ ته نه کېږي. 2-3 واره مو راغلي یو مشکلات موږ بیخي ډېر لرو. نو دا کورونه تقریبا یو کال په کمربند کې دا ساحه مکمله پاته وه. دغه خوا ته پاملرنه نه ده سوې. خلک مستړي دي، د ماښام ډوډۍ نه لري، در په دره دي، ستړي علاقه دي. وروره دغه کنډولي و دغه ساحې ته خپله وینې دغه ته خپله وینې اوس د بوالان په ساحه کې سرایونه ورته جوړېږي. ته دغه کنډولي ورښکاره کړه چې دا اوس موږ مستا کې که هغه خلک مستا. زموږ په سیمه کې ډېره شدیده جګړه تېره سوې ده، ډېره بده جګړه تېره سوې ده چې انسان څه خو چې حیوان لا ګزاره نشو کولی. ته خپله دغه سیمه وینې چې دا کلي کې څنګه دغه سوی ده. کلي څنګه تقریبا 15-20 کورې چې د پاک هوار سوي دي. د نورو خلکو سره بیخي په ښه ټیټ کومکونه کېږي. او کوم کسان چې د دې شکایت کوي چې د غیر مسؤلو کسانو ته رسي یا غیر مستحق کسانو ته رسي، د دې خلکو شکایت موږ په کلکو ټکو ردوو، ځکه چې موږ په ساحه کې سروې کوو او په هغه کې موږ د استخبارات په جریان کې اچوو. په هغه ساحه کې موږ د اوزون مسؤلین په جریان کې اچوو او په ولسوالۍ کې د ولسوالۍ نمایندګانو د استخباراتو نمایندګان را سره وي. دا د شفافیت په خاطر باندې چې غیر مستحق کسان په دې کې تیر نشي، موږ دا د ځان سره په سروې کې ملګري کوو او د خلکو سروې کوو.